ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو لیدونکو هیله لرم چې روغ جوړ به یاست. نن تاسو ته بیا یو بل ویډیو سره حاضر یم. هغه ویډیو ده د سلام اچولو په فضیلت مبارکي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على اهلها. او د دې ترجمه دا ده چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی ده مه داخلیږئ نورو کورونو ته بغیر د خپلو کورونه تر هغو پورې چې هغوی اجازه نه درکړي او په هغوی باندې تاسو سلام نه اچولی. په حدیث شریف کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي یو کس راغله پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. رواه بخاري. وی پیغمبر علیه السلام ته څوک راغله پوښتنه ترې وکړه چې په اسلام کې کوم ښه بهترین عمل دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې خلکو باندې خوراک کول او بل سلام اچول هغه کسانو باندې چې تاسو پیژنئ او که نه پیژنئ. نو دې نه دا معلومیږي چې موږ باید سلام واچو په هغه کسانو باندې چې موږ پیژنو او که نه پیژنو. نو رابش موږ به دلته ووایو چې السلام علیکم ورحمت الله څه مطلب دی؟ نو السلام علیکم مطلب دا دی په تا باندې دی سلامتیا وي، او دا سلامتیا یو ډېر عام مطلب دی چې شاملیږي آخرت ته او دنیا دواړو ته. او دا دعا که قبول شوه د الله تعالی په نیز باندې نو د دغه انسان یا مسلمان په دنیا کې هم کامیاب شو او آخرت کې هم کامیاب شوی دی. نو په دې باره کې مونږ دا وایو چې چا در باندې سلام واچو نو تاسو باید حتما جواب ورکړئ، ځکه جواب ورکول واجب کیږي در باندې. بل حدیث کې راځي چې وایي افشوا السلام بینکم، تاسو په خپل مابین کې سلام عام کړئ. نو چې څنګه تاسو مابین کې یو بل ته ډېر سلام واچوئ که هغه کسان پیژنئ او که نه پیژنئ نو دې سره به تاسو په مابین کې په زړونو کې مینه او محبت زیاتیږي. او بل حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو په سلام اچولو کې سبقت کوئ، یعنې مطلب کوشش دا کوئ چې مخکې نه تاسو سلام واچوئ. دلته به راشي بله موضوع ده، هغه دا په کوم ځایونو کې موږ سلام نشي اچولی. هغه ځایونه چې علما کرامو ویلي په دې ځای کې سلام اچول مکروه ده، هغه دغه دوه ځایونه دي. یو هغلته چې دوه کسان ناست وي یو بل سره خبرې کوي ډېر په توجه باندې یو بل سره لګیا دي خبرې کوي په یو مسله باندې څه شي، هغلته ته په دوی باندې داخل شوي نو هلته په هغې باندې سلام مه اچوه. او بل هغه کس چې سبق وایي مطالعه کوي او یا واعظ کوي نصیحت کوي بل چاته لګیا دي نو که تاسو په هغې باندې ورغلی نو دلته سلام مه اچوئ، ځکه کیدای شي هغې ته په دې نه تکلیف پیښ شي، خلل ورته را پیدا شي او د هغوی هغه توجه ګډوډه شي. نو ځکه علما کرام وایي چې دغه دوه ځایونو کې استثناء حاصل ده، حالانکه سلام اچول ډېر افضل کار دی. نو په دغه دوه ځایونو کې باید موږ د سلام اچولو نه ډډه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله.